د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي له تیر یو کال راهیسې وسلوالو طالبانو له خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره نه دي کتلي او دا باید څرګنده شي چې هغه شته او که نشته. ډاکټر محب پرون له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل وسلوال طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. بله مهمه خبره دا ده چې هیبت الله نه 12 میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپله طالبانو هم 12 میاشتې د ده نه خبرې نه دي اورېدلي. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دي او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي. د ملي امنیت لوی ریاست مشر ضیا سراج هم دې غونډې ته وویل د جنګیالیو د مرګ ژوبلې له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته او د طالبانو پر رهبری کې ځینې نور مخالفتونه هم موجود دي. یکی از هفته‌های بسیار خونین به دشمن بود. تلفاتشان به نهایت زیاد بود. حدود 1500 نفر اینا در نقاط مختلف افغانستان کشته و زخمی داشتند و این تلفات در بین خود رهبریشان هم یک قسمت مشکلات ایجاد کرده. سر ملا یعقوب فشار زیاد شده به خاطر از اینکه نتانست درست از این نفرها استفاده کنه به زعم خودشان. بحثایی است که در بین خودشان است. د چارو شمیر کارپوهان د هیواد په دې حساس پړاو کې د ملا هیبت الله د شتون په اړه ګونګسي مهمه ګڼي. وایي چې د سولې پروسې برخلیک ټاکونکي پړاو کې باید د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ په اړه اطمینان څرګند شي. دوی وایي د سولې خبرې تر هغې پایله نشي ورکولی تر څو د دواړو لوریو ترمنځ حسن نیت او د اعتماد فضا قایمه شوې نه وي. د چارو د یو شمیر کارپوهانو په باور په تیر کې هم چې پاکستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مهمه خبرې پیل شوې، د ملا عمر د مرګ خبر سره دا هر څه تخریب شول او لا تر اوسه د افغانستان کشاله دوام لري. چې د سولې پروسه روانه ده دا په دې باندې ډېر منفي اغېزې شیندلی شي. دا چې اورپکه ډله سره سولې کېږي او د هغوی د مشر د ژوند او د مرګ په هکله تر اوسه معلومات نه وي، نو حتما دا د سولې پروسې باندې منفي تاثیرات لري. باید د دغې مسلې سپیناوی وشي. که چېرته مړ وي هم باید دا خبره سپینه شي او که چېرته ژوندی وي نو دوی ولس او خلکو ته خپل پیغام ورسوي، ځکه چې یو اورپکې ډلې یا یوه ډله چې مشر ونه لري د هغوی سره به د سولې نه وروسته حتما مشکلات پیدا کیږي او د سولې پروسه به د ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د ملا هیبت الله د شتون په اړه د ډاکټر محب پر څرګندونو تبصرې کړي او لیکلي دي چې د سولې مذاکراتو دواړه لوري باید د خبرو د بیا پیل څخه تر مخه د اعتماد فضا قایمه کړي او پر هغو ټکو چې شک موجود وي هغه حل کړي.